د قاری په بې عزتۍ باندې زه د قاری په بې عزتۍ باندې ویورز اخلم یا قاری بې عزتي کوم او یا د قاریانو علیمانو بې عزتیانې کوم ماته ویورز میلاویږي نو لعنت زه به داسې ویورز هم وایم او لعنت زه به داسې فالوورز هم وایم نه دې میلاویږي ماته داسې فالوورز نه مې داسې پکار دي داسې فالوورز د بې عزتۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور ستاسو ملګری رفیع الله یم. ملګرو د سیټ کې به تاسو تصویران ښکاري دي الګ بل ویډیو کړی ده نذیر احمد تاسو به پیژنئ د ما پسې ویډیو کړی ده ما یو پیغام ورکړی د کاری صاحب باره کې نو د ما پسې ویډیو کړی ده تاسو د ټول نه مخکې دا ویډیو وګورئ چې د پکې کوم الفاظ استعمال کړی دی او کومې خبرې کړي دي د هغې نه پس راځو خبرې پې کوو. هم زه خاموشه اوس د کاري یو بل یاره پاسېدلی په سعودي کې رفیع الله هغه ما پسې ویډیو کړی او ما ته دا هم ویلي چې آینده دې که کاري پسې ویډیو کړي نو خیر به دې نه وي. زه دلته دا خبره واضح کم کاري ته هم واوره او رفیع الله ته هم واوره زما دا وایم چې ته قسم وخوره ته په قرآن باندې لاس کېږده چې دې کاري سکرین شاټونه د دې جنۍ تا ته نه ولېږلي ته اوره قسم چې دا جنۍ ته وایه چې دا چلو دا بې حیا ده دا داسې ده دا مدکاره ده دا هر قسم چې ده هغه ټایم کې چې تاسو سره دې خبرې کولې هغه ټایم کې چې تا د دې په وجه باندې کاشف باندې ویډیو کولې هغه وخت کې دا جنۍ صحیح وه نن دا قیدانې شوه نن دا غیر مذهبه شوه نن دې ته کلمه صحیح نه ورځي هغه وخت کې دا ټول دې ته کلمه. نو زه دا خبره کلیر کوم چې ما که ورله ویډیو کړې ده یا ورسره کاري صاحب سره رابطه شوې ده نو حق رابطه ورسره شوې ده بل ما چې ورله کومه ویډیو کړې ده د کاشف په سره د خلاف شیم یا د دیو په سره خلاف شیم ما د یو خور په حیثیت د دې دپاره ویډیوز کړې ده دی ما سره واتساپ تر هغه ما ته وی چې ما سره داسې ظلم شوی دی کاشف ما نه ویډیوګانې کړي دي ما سره هغه چل کړی دی ما سره دا چل کړی دی ډېرې خبرې وکړي چې یاره ما سره کاشف داسې ویډیو کړي دي ته ما وایي چې خور جان مې ورته ویلي دي صحیح ده که نه یا وایسونه دې سره پراته دي راودي باسي دې ته ما وایي چې خور جان زه به بالکل ستا لپاره حواز اوچتوم زه د ظالم خلاف یم د ظلم خلاف یم د غلط سړي خلاف یم ستا لپاره بالکل په قربان زه به حواز اوچتوم خو ما ته یې ثبوت راولېږه چې دې کله ماته د ټیک ټاک ویډیوګانې راولېږلې چې د کاشف په ټیک ټاک کاشف په ټیک ټاک هم نه وي شوي د وسیم په ټیک ټاک باندې اپلوډ شوی چې د کاشف روډ دی تاسو ډېر ښه پېژنئ د هغې نه پس ما په کاشف درې پسې ویډیوز وکړه چې یاره تاسو پر دې عزت سره لوبې کوئ پر دې عزت له علموئ خرابوئ د هغې نه پس یو څو ورځې پس دی بیا زما چې څومره هم وایسونه څو هغې کاشف ته ورلېږلي ټول کاشف سره پراته نو زه خو اول دلته دا خبره تا ته کلیر کوم چې ما چې وله څه کړي دي اواز مې وله اوچت کړی دی یو حق اواز مې وله اوچت کړی دی او ستا زه په دې خلاف یم ستا خبره زه کلیر کوم زه ستا په دې خلاف یم چې ته د حلیم خلاف وي او چې د حلیم څوک هم خلاف وي که نه نو زه به په سوشل میډیا نه پرېږدم دا خبره زه ټول د چیلنج سره ملګرو ته کوم چې څوک هم د حلیم بې عزتي کوي په سوشل میډیا باندې صحیح ده نو هغه به بیا خپله بې عزتي زما د لاسه سکي ځکه چې زه به ورله بې عزتي ورکوم علیمان په ما باندې دومره ګران دي مفتیان چې کاریان دي په علم ډېر زیات زه خفه کېږم د زړه نه علم سپورټ کوم زه نه د لایک شوق یم نه د فالوور شوق یم که یو سړی ما ته په دې د حلیم په بې عزتۍ باندې لایک راکوي دا سوشل میډیا وچلوله ټوله مې د حلیم دفاع کړې ده حلیم چې چا پسې هم ردي بدي ویلي دي زه په دې وجه د افغانستان د خلکو خلاف شوم افغانستان ډېر ښه خلک دی په دې یوه وجه زه د افغانستان د خلکو خلاف شوم چې د هغوی څو کنجرانو به د حلیمانو بې عزتي کوله او هغه به زما نه برداشت کېدله ځکه چې ډېر ښه خلک په افغانستان کې هم زما مینوال زما کتونکي به کې د هغې پیج خو هغوی به د حلیم بې عزتي کوله نو زما نه برداشت کېدله نو زه تا ته هم وایم چې څوک هم د حلیم بې عزتي کوي که نه نو زه پسې راپاسم او زه پسې ویډیوز کوم دا خو یوه چې پسې 100 ویډیوګانې هم وکړم که نه چې د حلیم څوک بې عزتي کوي که نه نو پسې 100 ویډیوګانې به هم کوم ویډیو په ویډیو به ورله جواب ورکوم خو زه تا ته هم وایم چې وروره که زر ده او که پسته ستا چې کومه بې عزتي ده هم را روانه ده لکه دې جنۍ چې څنګه زموږ بې عزتي وکړه څنګه زما د خوب قاسم کاري صاحب بې عزتي وکړه چې هغه او په دغه جنۍ کې او په ما علم را سره نشته پوهه را سره نشته او کاري چې کوم دی که نه کاري نو کاري یو حلیم دی یو مفتی دی یو کاري دی نو ما هغه کې ډېر فرق دی او تا کې نو پلیز د کاریانو بې عزتیانې مه کوه دا زه تا ته یو ریکویسټ کوم چې د کاري بې عزتي مه کوه او بل چې ته را خبره کوې کاري صاحب ته چې یاره کاري صاحب تور جادو کوي سپین جادو کوي مطلب د دې ستا سره ثبوت شته د دې زه ستا نه ویډیو باندې ثبوت غواړم دا درته زه چیلنج در کوم چې تا چې کومه خبره کوې که نه چیلنج سره درته یم چې دا کومه خبره ته کوې چې کاري صاحب تور جادو کوي کاري صاحب پلانکې جادو کوي کاري صاحب چې زما کور ته راشه دلته یو کور دی بجلي پکې نشته زه تا ته دغې خبرې جواب ستا نه غواړم
جواب به مله دغه خبرې راکړي چې کاری ستا سره ثبوت شته د کاری د دې کاری ستا سره ثبوت شته یا د جنۍ سره د بلیک میلر جنۍ چې کومه د دې سره ثبوت شته چې ته کاری چې دا خبره دا کوي چې کاری باندې الزام کاری صاحب سره ایرلاین دنیا ګروپونه دي چې هغه ته سبقونه خي بل ولې نه راوچتيږي بل یې ولا کولې نه راوچتيږي چې کاری صاحب داسې دی کاری صاحب سره 2.5 ماشومان جنکۍ الکان د ایرلاین په ګروپونو کې سبق کاری صاحب ته خي دا یو ته پکې کنجر راوختی نوري پکې نشته نوري ولې دا دومره کاری صاحب پیزتی وشو ولې بل یو نه را پاسي بل ولې نه وای چې کاری صاحب داسې دی دنیا کاری صاحب یو بل یو زنانه یو جنې ولې نه راوچتيږي چې دا خبره وکړي چې یاره کاری صاحب غلط نو پلیز روره تا ته وایم په خبرو کې د چا مرزه چا په خبرو کې دغه جنې دا یاد ساته چې دغه جنې به تا شرموي څنګه چې زما بیزتی وکړه د کاشي به وکړه د کاری صاحب بیزتی وکړه داسې بیزتی به ستام کوي دا خبره زه د ویډیو د ثبوت سره وایم د ثبوت سره د وایم چې ستا بیزتی به کیږي هم دغه جنې د لاسه نو پلیز دا خبره زه ته کوم چې څوک هم د عالم بیزتی کوي کنه والله کرانه بچي او ویډیو پکې ردی خبرې ثبوت او جواب براکې دا کوم خبره چیرته ما وکړه د جواب غواړم ستانه دې خبرې جواب ستانه غواړم چې تا وایي چې کاری صاحب داسي او رفیع الله ډیمانډونه کول د ډیمانډونو بل د دې جادوانو د دې دوه خبرې به ما سره ثبوت راکې چې رفیع الله د ډیمانډونه کړی دي دې خبرې ستانه ثبوت غواړم چې رفیع الله او قاسم کاری صاحب د کومې خبرې ډیمانډ کړی دی د دې جنینه د دې خبرې ثبوت ځستانه غواړم او لازمي درنه غواړم په ویډیو به راکې او مرګرو دا ویډیو سره لازمي شیر کړئ